السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او د ژوند په خوشحالو کې به یې. د نیلو د مور سره په هسپتال کې څه شوي؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. ټول خبر دی چې د نیلو مور په دې ورځو کې ډیره زیاته ناروغه ده او هغې په خپلو ویډیوګانو کې دا هم ویلي زما مور ته دعا وکړئ. هغه ځکه چې څو ځله اپریشن سره ښه نه شوه او اوس هم زما مور د مرګ په حال کې په هسپتال کې پرته ده. هغه په خپلو ویډیوګانو کې جاړي او دا وایي چې زما مور ته دعا وکړئ ځکه چې زما مور زما د ژوند یو ملګري ده. خو د نیلو نږدې خپلوان نه دا معلومات شوی دی چې د نیلو مور په هسپتال کې یو خوب لیدلی و او په هغه خوب کې ورته یو سړي ویلی دي چې دا کم تکلیف چې په تا او دا د لور وجه ده، په حرامو پیسو کې هیڅکله سکون نشته. نو لور ته دا نصیحت وکړو چې سندرې پرېږده، هر څه به سم شي. او دا هم ویلی کېږي چې نیلو به نورې سندرې پرېږدي ځکه چې هغه وایي چې زما ژوند چې کوم دی هغه زما مور ده. دوستانو دا یاد وساتئ چې حرامې پیسې د هیچ چا په ښه نه راځي. نو خدای دې وکړي چې نیلو رښتیا هم د سندرو دا دنیا پرېږدي او د حیا او عزت ژوند تیر کړي. اوس خو د نیلو په فیسبوک کې داسې عکسونه راځي چې په جانماز ناسته وي او د خدای نه دعاګانې غواړي. الله دې همداسې وکړي چې د دین سره مینه پیدا شي او سندرې د ټول عمر دپاره پرېږدي. نو په جمع به په کمنټس کې ولیکو امین، ځکه چې کیدی شي ستاسو دعا نیلو ته قبوله شي او هغه د دې ګناه د دنیا نه آزاد شي. نو دا زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو سره مو شریکه کړه. اوس راکړئ ما ته اجازت، چېرته چې اوسئ ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ. موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.